ورور ازمکه نه ګرځي، ځای په ځای کلکه ولاړه ده. بس دا لمر دی چې کله د ځمکې دې سر ته راټوپ کړي او کله د ځمکې دې سر ته راټوپ کړي. نو چې دې سر ته یې راټوپ کړي دلته ورس شي، او چې بل سر ته یې راټوپ کړي هلته ورس شي. نو دا خبرې خو زما نه دي، دا خبرې د ویډیو کې در باندې اورم. دا یو مولوي صاحب دی ناست دی او ماشومان دي هغوی ورسره خبرې کوي. البته ویډیو په اردو ده، نو زه یې بیا درته ترجمه کوم. ماشومان ورته وایي چې زمونږ د جغرافیا استاد وایي چې دا ځمکه خو ګرځي د لمر نه او د حرکت په حال کې ده. نو مولوي صاحب خبر نه دی، خپله مطالعه نه لري، بس ډایرکټ ماشومان ته وایي چې نه دا شی غلط دی، دا د قرآن خلاف خبره ده او ثابتولی هم نشي. زمونږ د دین مبلغان په اروپا او امریکا کې لګې دي، د دین تبلیغ یې روان کړی او خلکو ته قناعت ورکړي. خلکو ته دا وایي چې اسلام او ساینس په ټکر کې نه دي، بلکې هغه څه چې ساینس و اسلام یې تاییدوي، ځمکه حرکت کوي. خو دلته دا مولوي صاحب ناست دی او داسې خبرې کوي لکه بیخي ماشومانو غوندې. راځئ دا خبرې یې واورئ. ارتھ کا ڈائریکشن دوسری طرف ہے، چاند کی طرف ہے. سورج آپ کے ملک سے دور ہو گیا ہے؟ کہاں دور چلا گیا؟ وہ اب ہے نا دوسری ڈائریکشن میں چلا گیا کہ وہ روٹیٹ کرتا رہتا ہے، تو اب دوسرے ملکوں کی تو باری آنی چاہیے نا گرمیوں کے لیے. زمین روٹیٹ کر رہی ہے. جی زمین تو ساکن ہے بیٹا، زمین تو زمین روٹیٹ کرتی ہی نہیں ہے، زمین گردش نہیں کرتی. لیکن ہمیں جغرافی میں پڑھایا جاتا ہے کہ ارتھ جو ہے وہ سورج کا چکر لگاتا ہے. یہ لاجک زمونږ په جغرافیا کې دا لولو دا شاګرد ورته وایي چې ځمکه چې ده هغه ګرده ده او مولوي صاحب یې نه مني. نو مولوي صاحب زه وایم که تا چېرته مونږ د نړیوال فضایي سټیشن ته جګ کړو او هلته تا باندې دا ځمکه وګورو نو شاید ته یې ومنې، خو زه وایم هلته به یې ونه منې. ګوره یو وخت به خلکو ویلې چې ځمکه چې ده دا د هغوی په ښکر ایښې ده او دا کله یې د یو ښکر کې زوړنده کړي، کله یې د بل کې زوړنده کړي، او چې د اړې راړې دي کې زلزله پیښیږي، چې هغوی سر وخوځي زلزله پیښیږي. یو خلکو هغه شیان منل. اوس خو ساینس پرمختګ کړی دی وروره، ته اوس هم دا نه منې چې ځمکه حرکت کوي. واړه ماشومان دي د هغې ته قناعت نشي. غلط ہے بیٹا. سائنس کی یہ تھیوری جو ہے نا یہ درست نہیں ہے. اصل جو تھیوری ہے نا وہ قرآن اور حدیث والی ہے. بالکل. اور اعلیٰ حضرت جو ہمارے نا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے یہ پروف کیا ہے کہ زمین ساکن ہے، یعنی وایي اصلي تیوري چې ده هغه وایي د ساینس غلطه ده، د قرآن او حدیث صحیح ده. خو د قرآن او حدیث تیوري بیا ثبوتولی هم نشي چې څه ده د قرآن او حدیث تیوري، چې ته وایې چې د ساینس تیوري غلطه ده. او ولې د قرآن او د ساینس ترمنځ ټکر زمین رامنځته کوي؟ موو نہیں کرتی. ساکن کو ایک اچھا سا ورڈ انگلش کا ہوتا ہوگا ساکن کا، اسٹیٹک. ارتھ اسٹیٹک پوزیشن میں ہے، تو یہ موو نہیں کرتی. اور سائنس کہتی ہے کہ زمین موو کرتی ہے. اعلیٰ حضرت ہمارے امام اہل سنت نے قرآن سے ثابت کیا ہے کہ زمین موو نہیں کرتی. تو ہم نے بات کون سی ماننی ہے؟ اسلام کی، دین کی. اعلیٰ حضرت نے اسلام و دین کی بات ہی کی ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اور کوئی کوشچن ہے ذہن میں؟ تو پھر ہمارا صبح کے ٹائم پہ سورج آ جاتا ہے، پھر چاند آ جاتا ہے، تو پھر یہ سرکل کیسے چلتا ہے؟ سورج اور چاند تو یہ تو موو کر ہی رہے نا. ښه او ماشوم ورته وایي دا څنګه چل دی، سار کې وایي دغه راشي لمر راوخیږي بیا د شپې سپوږمۍ ګورو، دا څنګه چل دی؟ نو هغه اوس ورته وایي چې لمر ګرځي او سپوږمۍ هم ګرځي، خو ځمکه وایي نه ګرځي. مطلب سورج تو بیٹا دیکھے سورج اپنی گول ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا ہے. تو سورج اپنے اللہ کے حکم سے اپنا جو بھی اس کا سائیکل ہے اس کے ساتھ وہ موو کر ہی رہا ہے. تو جہاں جہاں سورج موو کر رہا ہوتا ہے وہاں پر اس کے ٹائمنگ کے ساتھ وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہے نا. تو یہ سورج اور چاند کی جو گردش ہے، یہ سورج اور چاند کا جو آنا جانا ہے. اب سورج اور چاند کو یوں سمجھے کہ سورج غروب ہو جاتا ہے، جیسے ہمارے یہاں سے سورج غروب ہو گیا تو کہیں تو سورج طلوع ہوا نا بیٹا، جی جی سورج نظر آ کہیں. تو یہ کہیں چاند سورج یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے وقت کے ساتھ ان کا نظام چل رہا ہوتا ہے. ہم نے ابھی کے ایپیسوڈ میں آج کے اس سیٹنگ میں صرف اس بات کو یاد کر لینا ہے، ہم اس کے بھی ڈیٹیل میں نہیں جاتے. ٹھیک ہے. ہمارا ٹاپک آج
زمونږ ټاپک وای دا نه دی ډیټیل ته نه ځو خو صفا ویوه چې بچی زه نه پوهېږم په دې مسله زه به پوښتنه وکړم مطالعه به وکړم سبا به جواب درکړم ته ولې داسې یو خبره کوې چې د اسلام نوم بدي کوي چې اسلام ولا خلکو ته داسې درس ورکوي چې هغه د حقایقو خلاف دی دا خو حقیقت دی چې ځمکه تاویږي ښځه ته ماته دا ویوه چې ځمکه نه ګرځي دا 4 فصلونه څنګه رامنځته کېږي کال 4 فصلونه ته ماته دا ویوه چې ولې په شمالي قطب او جنوبي قطب کې 6 میاشتې ورځې 6 میاشتې شپه ته ماته دا ویوه چې په استوایي سیمه کې ولې 4 فصلونه نشته دی نو ته ما سره کښېنه چې زه ستا غوږونه خلاص کړمه بس ماشومان دې راونیول او ماشومانو ته دې داسې یو تعلیم ورکړو په تلویزیون باندې دا ټول خلک ګوري ښه دا ویډیو مې د کوم ځای نه راواخیستله ویډیو مې راواخیستله د یو ځای نه چې یو کس دا ویډیو جګه کړې وه او انتقاد یې کړی زه وایم چې مثبت خبرې او داسې شیان تاسې جګ کوئ چې هغه داسې یو پیغام ورکړي چې هغه د زمونږ دعوه چې موږ یې لرو چې اسلام او ساینس دا سره مطابقت لري دغه دعوه قوي کړي ته راپاڅېږي او داسې یو خبره کوي چې بې دلیل هم نه لري بې موضوع نه ماشومان دې راونیسي بې ماشومانو جواب هم نه لري چې دا زمونږ ټاپک نه دی موږ साइंस नहीं और अर्थ नहीं है हम इंशाल्लाह कभी किसी दिन साइंस और अर्थ पर इंशाल्लाह हम अपना प्रोग्राम करेंगे ठीक है बेटा इंशाल्लाह लेकिन आज चूंकि एक बात चली थी कि सूरज हमारे कहाँ से हो गया जमीन से दूर हो गया ठीक है और आपने जैसे इन्होंने कहा कि जमीन अर्थ रोटेट कर रही है तो ये चूंकि अभी हमने शुरू में डिस्कशन हुई तो ये चीजें दुरुस्त नहीं है जमीन साकिन है जमीन ولاکې به د چار پلار هم ومني ښه حل لاره دا ده که نه چې زموږ دیني مدارسو کې لکه څنګه چې په مکاتبو کې مختلف دینی مضامین لوستل کېږي عقیده لوستل کېږي تفسیر لوستل کېږي احادیث لوستل کېږي د قرآن کریم تجوید او ناظره لوستل کېږي داسې په مدارسو کې باید جغرافیه مضمون شامل شي د فیزیک مضمون ترڅو هغه د فیزیک اساسات یو طالب علم وپېژني جاذبې قوه وپېژني نور وپېژني د نور سرعت وپېژني دا ځینې شیان دا وپېژني حتی باید کمپیوټر داخل شي یو څوک چې د مدرسې فارغېږي هغه باید نه یوازې په دیني علومو کې بلکې عصري علوم یې هم یو څه ناسه زده وي په دې مسایلو باندې پوه اوسي نو دا خو ډېره ساده موضوع ده دا خو اثباتېدلی شي په یو ساده ویډیوګانې دي په انټرنیټ کې سرچ وکړه مولوي صاحب راواخله او په دا تحقیق په دې باندې تحقیق د امت سترو علماو معاصرو علماو کړی دی دا یې ثابته کړې ده چې ځمکه ګرده ده ځمکه ګرځي ځمکه په 360 یا 15 ورځو کې د لمر نه یو چکر وهي خلکو نه یوازې د ځمکې زموږ د شمسي نظام دا 8 سیارې چې دي د دې د دې ګردش معلوم کړی دی چې کومه سیاره څومره ګردش لري په څومره وخت کې د لمر نه تاویږي په څومره وخت کې په خپل محور تاویږي ځمکه خو لا پرېږده نو مولوي صاحب ته اوسه پورې د ځمکې د ګردش نه ځان نه دی خبر کړی او راځي یو خبره خوشي کې خو زه په خیر په هر صورت نو ملګرو اذانونو وخت دی اذانونه کېږي نورې خبرې نه اوږدوم نو ویډیو در سره لایک کړئ او اخره کې خپل نظر هم پرېږدئ مننه خوشحاله اوسئ